السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن چې د ایمان د ارکانو په باره کې خبرې کوو. موږ هر یو چې پرې پوهیږو چې د ایمان شپږ ارکان دي. وچېرته موږ نه څوک تپوسوږي چې په الله رب العالمین به څنګه ایمان لرو یا په ملایکو به څنګه ایمان لرو، نو بیا چې موږ نه پوهیږو. نن چې مختصر د دې ذکر کوو او دا خبر اوس یاد کړئ چې د عقیدې لویه برخه هغه د ایمان ارکان دي او د ایمان ارکان چې دي هغه شپږ دي. اول په الله رب العالمین باندې ایمان لرل. د انسان ایمان السی کیږي کله چې بده څلورو چیزونو باندې انسان ایمان راشي. اول د الله رب العالمین په وجود باندې چې الله رب العالمین موجود دی او د سیوزات شته چې د کائنات هغه چلی او په دې باندې بشمار دلایل دي، عقلی، شرعي، فطري، هغه تفصیل لچره مونږ نزو. دویم د الله رب العالمین په وحدانیت باندې ایمان لرل چې دا وحده لا شریک ذات دی او د سره په کارونو کې څوک شریک، برخدار او حصدار نه ګرځول، لکه پیدا کول، رزق ورکول، مړ کول، بارانونه ورول، دا ټول کارونه چې دي صرف الله رب العالمین د لپاره ثابتول او دې کې څوک هغه سره برخدار او حصدار نه ګرځول. دا رنګي دریم د الله رب العالمین په الوهیت باندې ایمان لرل چې دا د الہ دی چې د سره په عبادت کې بل څوک شریک نه ګرځول. دا صرف د عبادت مستحق او لایق دی، که هغه هر قسم عبادت دی، که منځ دی، که روزه ده، که زکات دی، که هغه دعا ده، که هغه سجده ده او که هغه قربانی ده، هر قسم عبادت صرف د الله رب العالمین د لپاره خالص ګرځول. او څلورم چې دی هغه نمونه او صفاتونه چې الله رب العالمین خپل ځان د لپاره ثابت کړي او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیثو کې ثابت کړي بغیر د تأویل، تعطیل، تشبیه، تکییف، تحریف نه. دا ټول د الله رب العالمین د لپاره منل او په دې باندې ایمان او عقیده لرل. دویم رکن د ایمان د ارکانو نه هغه په ملائکه باندې ایمان لرل. په ملائکه باندې څنګه ایمان لرو؟ هغه دا چې د الله رب العالمین د مخلوقاتونه یو لوی مخلوق دی او دا چې دی د ور د رڼا نه پیدا شوی، د نور نه. او انسان چې دی هغه د خټې نه پیدا دی او ابلیس هغه د ور نه پیدا دی او دا هغه مخلوق دی د رب العالمین چې الله فرمایي د بارک لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. دا بالکل د الله رب العالمین نه فرمانی نه کوي او په سبانه چې دی د الله رب العالمین امر کوي هغه منی او هغه کار کوي. د دې عدد مبارک صرف الله رب العالمین ته معلومات دی چې دا څومره عدد دی. خدا خبره یاد کړه چې دا ډیر لوی عدد دی او ډیر زیات غټ مخلوق دی د رب العالمین. حدیث کې راځي چې په بیت المعمور کې هر ورځ او یا زر ملائکه هغه د رب العالمین عبادت کوي او د قیامت ورځ پورې به د دیو نمبر ناراضي. دا غرنګ الله رب العالمین مختلف کارونه دیو د شریعت سپارلې دي، لکه بعضی ملائک چې هغه د انسان خو بدل کی ک ملک الموت شو، دا په موت او ساعه غستلو باندې چې موکل دی. او دا غرنګي جبريل چې الله رب العالمین انبیاء او رسولانو او د الله رب العالمین په منځ کې چې دی واسطه او وحی به وړله راوړله. دریم چې دی په اسماني کتابونو به موږ څنګه ایمان لرو؟ هغه دا شانتي چې کوم مشهور څلور کتابونه دي، تورات، زبور، انجیل او قران کریم. او دا غرنګي صحف ابراهیم او موسی او هغه کتابونه چې هغه موږ ته ندي معلوم په ټولو باندې، بس موږ د ایمان او عقیده چې دا د الله طرفه را لګلې شوی اسماني کتابونه دي په حق باندې. خو دا خبره چې آیا دا په حق باندې دي نو موږ د دې شریعت منل شو کنه شو منل نه؟ کچرته دغه کتابونو شریعت د قران کریم سره برابر زموږ د دین سره برابر نو هغه باندې به عمل کوو، او چې نو برابر نو هغه باندې به عمل نشي کېدلی. زموږ به د ایمان چې د قران کریم پر اتک سره د مخکنی کتابونه هغه منسوخ شوی دي، باغی باندې به عمل نشي کېدلی. څلورم په رسولانو باندې ایمان لرل. هغه دغه شانتي چې زموږ به د ایمان او عقیده چې دا ټول په حق باندې را لګلې شوی انبیا او رسولان دي او کوم نمونه چې راغلي دي دغه په نمونه باندې موږ ایمان چې هغه 15 نمونه په قران کریم کې راغلي دي، هغه چې موږ ته نه دي معلومه او دغه ذکر نه راغلي نو باغی باندې به هم زمون ایمانی اجمالی وي. دغه رنګي د دې ټول دعوت چې دی هغه د دې کلمې ته لا اله الا الله چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله رب العالمین دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر اتک سره چې دی د نبوت دغه دروازه ختم شوې ده او د دین وروسته چې نور نبیان هغه ناراضي او په موږ باندې چې صرف او صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري او دغه خبره منل لازم او واجب دي. پنځم چې دی هغه په ورځ د آخرت باندې ایمان لرل. په ورځ د آخرت به څنګه ایمان لرو؟ راځو دې خبرې ته چې د زمکې په مخ باندې ډیرو خلکو د آخرت نه انکار کړي، د حساب او کتاب نه انکار کړي، دی وجنه فسادات او شرونه او فسادونه چې دی هغه د زمکې په مخ باندې ډیر شوي دي.
ځکه دا خلک دا فکر کوي چې موږ سره حساب او کتاب نه کیږي، موږ به چې بیرته نه راژوندي کیږو او موږ سره د کړو عملونو حساب به نه کیږي. نو چې څه زړه غواړي څه دی د ښه ښکاري هغه کوي. نه، الله رب العالمین د خلکو په باره کې فرمایي چې هغوی دا ګمان کوي چې موږ به د مرګ نه وروسته بیرته نه راژوندي کیږو. ویقول الانسان أإذا ما مت لسوف أخرج حیا. دغه انسان چې دا خبره کوي چې د مرګ نه وروسته به عن قریب زه بیرته ژوندی راوځم، د مرګ نه به وروسته بل ژوند دي، ما څه به حساب او کتاب کوي. اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. انسان چې دا خبره نه یادوي چې د پیدایش نه مخکې دا هیڅ شی نه و. نو چې څنګه ته هیڅ شی نه وي د نشته موږ پیدا کړي، نو بیرته ستا دوباره را پیدا کېدل موږ دپاره سخت دي. بالکل الله رب العالمین دپاره دا سخت نه دي. په آخرت باندې زموږ ایمان هله صحیح کېږي چې په دې څو څیزونو باندې زموږ ایمان اول چې د مرګ نه وروسته بیرته ژوند شته، حساب کتاب شته، موږ سره د کړو اعمالو حساب کتاب به کي. الله رب العالمین چې دی انسانان هغه په دوه ډلو باندې تقسیم کړي. یو هغه بندگان چې هغه نافرمانه دي، نو هغوی دپاره الله رب العالمین جهنم تیار کړی، او هغه انسانان چې هغه الله باندې ایمان او عقیده لري، نیک عمل کوي، ځان د ګناهونو نه ساتي، د شر او فساد نه، نو هغوی دپاره الله رب العالمین جنت تیار کړی دی. او دغه رنګې د مرګ نه وروسته چې څومره احوال دي، که هغه پولیسورات دی او که حساب کتاب دی، په دې ټولو باندې چې دی ایمان لرل. اخرنی چې دی شپږم په تقدیر د خیر او شر باندې ایمان لرل. دا څلور څیزونه باندې چې کله ستا ایمان رالی، نو بیا ستا ایمان صحیح کېږي. زده که اول ستا په دې خبره باندې ایمان وي چې الله رب العالمین په هر یو شي باندې پوهه دی. دویم، الله رب العالمین چې دی هر څه لیکلی دي او دا په لوح محفوظ کې هغې سره موجود دي. او دریم، کائنات چې دی دا د الله رب العالمین په اراده او د هغې په مشیت باندې چلیږي، او د دې ټولو څیزونو خالق چې دی هغه الله رب العالمین دی. الله خالق کل شی، الله د هر یو شي پیدا کوونکی دی. نو نتیجه در اوتله انسانه چېرته دا ټول خلق راجمع شي او تا ته یو خیر در رسوي او الله رب العالمین تا ته نه لیکلی، نو دا خیر نشي در رسولی. او که چېرته دا ټول خلق راجمع شي په دې باندې چې تا ته یو شر یو ضرر در ورسوي او الله رب العالمین ستا لپاره نه لیکلی، نو تا ته چې دی دغه خلق هیڅ قسمه ضرر نشي در رسولی. اخره کې دا خبره یاده کوي که چېرته یو انسان په دې شپږو ارکانو کې په یو رکن باندې ایمان ونه لري، نو دې ایمان چې دی هغه نه صحیح کېږي. مؤمن به چې دی په دې ټولو شپږو ارکانو باندې ایمان لري، نو هله چې دی د انسان مؤمن حسابېدلی شي.